شوی دی او تلی نه شم زه څه چل وکړم زه څه چل وکړم تلی شم که لاړم ملایان مې غي سپا سپا خبرې دي برناقه وایي وروره وایي تا خو دا چل کړی دی برناقه مې جیلونو ته وړي برناقه مې جیلونو ته وړي مسله داسې ده ملت ده چې ما په شرونو نور مه اړوئ چا سره زما په خبره نه چا عمل کوي او نه پکې چا جلسه خو بس مړ شي وایي بخوي او ښکته کوي او دفن یې کوي او قصه یې ختمه کوي باقي داسې کار د وروره چې لکه مطلب دا چې غږ اوچتول مه کوئ جنازې اوچتوئ او د یو بل جنازې شمارئ چې څونه جنازې هم وکړئ او څه حساب کتاب هم وکړو قلار شئ وروره قلار شئ ها زه مزید چې کوم دی تاسو قلار شئ زه داسې په طریقه سرنډر کېږم په طریقه سرنډر کېږم چې شرم یې ختم شي ما ته چا ویل چې پښتنو آواز اوچتوه مړه ما زه کومه ککره یم چې پښتنو آواز اوچتوم نه لکه مازغم خراب دي زه شانه بشانه کې نور ودرېږم زه نور په شانه بشانه کې ودرېږم په شانه بشانه کې زه په شانه بشانه چې دغه پکې خوشحال دي زما نه چا څه شر دی لکه زما ورته قسم منیر څه زموږ کره راغلی دی چې وایي زما اوس قسم منیر څه شر دی چې قسم منیر ستا داسې وکړم او ستا داسې وکړم دقه پښتانه دي دقه پښتانه ایران دریان بشه ایران دریان پوه شوې بس ژوند کوئ په دلتوب یې وکئ بس په دلتوب یې وکئ بس ورک یې کوئ بس تاسو اوس بس عادت یې ټول خبر یې نو چې ټول خبر یې نو اوس به ما څه لډتوئ ما څه په دې پوجیانو په دې آرمي په دې پولیسو مغایې هلکه چاچا ګوره ورور مې نه ګوره ورور راته مه وایه خدای له غریب دله به څه وایي چې ساقي به اوس په ما اعتماد وکړي او زه به رسې چې کوم لرې خدای دې مړ که عمران خان رازادی کې درځم ورور مې نه ګوري ورور راته ونه مې ورور خپل ورونه مې الحمدلله نشته یو ورور مې هم نشته یو ورور او چاته ورور نه وایم چې ته زما ورور یو ته زما ورور شه نه که بس پښتانه یې او بس ما ته ګران یې قدرمن یې عزتمن یې الله هم قدر وکړه خو د ورور د لفظ ډېر تاسو خو دلته ورور کې ایستل ته وغایئ دا تاسو کار دی تاسو خو دلته ورور کې دلته وغایئ دا د ورورولي دي ته نه وایي په تاسو څه کوي اها ما زه ملت مینه کوي غولخوره بې جهانه غولخوره ملت ما زه ملت بې تحاشه مینه کوي بې تحاشه پټکې والا مو سیده د جمعیت خواله زما ډایرکټ به راته وایي چې مفتي اعظم ټپم راځي سندرم راځي جمم کولی شم نکام تړلی شم هر څه کولی شم وروره مسلمان یم تاسو خو به تاسو خو صرف کونې لمدوئ یوازې کونې لمدول نه دي په کونې لمدولو باندې چې کوم دی سړی نه دغه کېږي نو مسله داسې ده چې به زه به وطن ته در روان یم کسان به راته اریانې چې لکه دا سړی څنګه راغی یار دې سړي څنګه رسې جرأت وکړو دا سړی رسې وطن ته راغی داسې به اریان دریان وایي دا خلک حق پقه به راته حیرانې حق پقه قوم دی اختر نه وروسته به زه درځم د اختر نه وروسته اورې اقامه کې مې 2 میاشتې پاتې دي خیر دی دا به ښه په طریقه نه وي کومه او اختر نه وروسته درځم او مړه تاسو به ټول ګورئ زه به د دې پولیسو سره زه به د دې خلکو سره ویډیوګانې کوم او دا کوم چې راپسې غفل دي تاسو به راته اسې سوځئ اسې به راته سوځئ دا زموږ وطن دی دلته په دې ادارو کې په منظور پښتون هم مین خلک دی دلته په عمران خان هم مین خلک دی موږ به خپل حق غواړو خپل حقوق غواړو ښه به بدماشي غواړو سوال چاته نه کوو خیال دی خو مسله داسې د ملته چې ډېره مشر پکار دی مشر چې کوم دی مشر د دې خلکو نه ورک شوی دی دې خلکو نه کنه دا دومره نظام نه دی چې دومره غټ نظام دی چې تاسو ته څه ښکاري چې کره ووتو پولیس به یې فایار کوي خو په څه شي به یې کوي په څه وجه به یې کوي دې تر خانولي پردي په شانته کې ودرېده پکار دی د راجا میرزمان په شانته کې ودرېده ته پکار دی دې لپاره داسې مشر پکار دی
داسې مشر نه دی چې به یې په تا دې کې د لرګی در منډي تا کې د لرګی در منډي او ترې خاموشي نه چې لرګی را منډي نو موږی به پکې در منډم او ما نه قلار شم ماس کې ګوتې مه وه چې ما کې یو سړی ګوتې نه وي زه چا کې ګوتې نه وم پوه نه شوې پوه نه شوې دار شي ایخ شي ایخ شي چې ایخ نه شي نو ګورې خوریم او زه در روان یم وطن ته ټینشن مه کوئ ښه ټولو ته ووایي لاسم خلاص او تورم تېره وطن ته در روان یم وطن ته در روان یم د اختر نه وروسته انشاءالله العزیز وطن ته در روان یم وطن عزیز او دا چې په ایرپورټ تر وتمه یې ستا مې داسې چل کړی شي دا ګانه به وایم اے راہ حق کے شہیدو وفا کی تصویریں تمہیں وطن کی ہوائی سلام کہتی ہے دیکھے وہ ټول ملت په جړا شي او که الف خان شیرپاره له مایک راوړ نو فورا به مې لغولې هلکه هلته قام اریان دی رقم یو دوه کې اریان دی چې را سړی اوس کم طرف ته دی دا ښکته دی که دا پورته دی که دا اخوا دی که دا دې خوا دی نه لکه ونه په صراط المستقیم درته ولاړ یم پوه نه شوې یو نه زما پوزې ته ډېر غټ تکلیف دی تکبر پې زه نه کوم خو ساه پې ستاسو نه ښه اخلم او چې ساه پې ستاسو نه ښه اخلم نو بیا په دې کې ټینشن څه دی وای خدای زه نور د چیتا د لسلانجي اچوم یار چیتا د لسلانجي اچوم سرکار ته وایي ځان له لین مین کوه لکه یې سم کمنټس کوئ جولاګانو کونینو غلط کمنټس مه کوئ که نه ګوره غلط کمنټس چې مه کوئ نو بس بیا مثلا زما د علاقې خو مشران کسان هم ناسي خو لکه مطلب دا دی چې به یې هغو له ګیلمنه پکار ده هغو له قام صرف په سوړه کې تقسیم دی اوس به زه چیتا چنګو زاید سمی داود شاه سونیا شاه اوس به زه دا خلک را ایساروم سبا نه به زما دقې ویډیوګانې شروع کېږي عوام نور په جنګونو کې ګوتې قام صرف خندوم قام سره صرف پنې الو غمونو وغو ګورم ځان په شرونو باندې ناړم ورورا پوه شوی یم دله دې یم خو چې ژوندی یم تندر یې مه لګوه تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے مونږ چې دا سندره ویله او دا ترانه سکول کې ویل وغوه دا نه دې چې ته په ژړا شوی وي 14 اگست په ورځ اے راہ حق کې شهیدو چې لبه بدله ده اوس هم اوس روغه کو خو چې صرف امن راکي روزګارونه راکي بیا اوس روغه کو بیا اوس اوسېږو خو که لکه سهولیات نه راکوي نو باچا بیا ته مخالف یو چا مخالف یو د حکومت نه د فوج نه د ادارو نه د محلاتو نه د دې خلکو منکو ټول شی په سیاسي خلکو کې دی ټوله ګوته په سیاسي خلکو کې ده امل ولی او مولانا فضل الرحمن له اوس په راتلونکي وخت کې به دې دواړو له حکومت ورکوي په پی ټي آی راوسته او الیکشن یې په وګاټه او صوبه کې په عمران خان اکثریت ختماو خو قوم په پویا شو قوم په ځاندا چې دا اسټابلیشمنت کسان دي دا نه قام له ترقی راوړي نه دا ولس له ترقی راوړي پرون په خیبر کې وزیر اعلی
وزیر اعلی سهیل اپریدي د دقه خیبر دی او پرون پولیسو کلم د خیبر په خلکو ډزې کړلي د عوامو په پر امن احتجاج ډزې کړلي د دې ذمہوار دقه سهیل اپریدي دی د دې ذمہوار آی جی خیبر پښتونخوا دی د دې ذمہوار کور کمانډر دی په دا خبرو باندې منکرېږئ ما په دې خبرو منکرېږئ ما که نران یې تپوس ته وکئ که نران یې تپوس ته وکئ رورا ما ته خوا من دی زما په دیر کې خوا من دی رورا زما په دیر کې خوا من دی ها زما په دیر کې خوا من دی په کار ده چې تاسو ټول خبره وکئ ځکه زموږ مازه خراب دي په دیر کې دی وای اداره کړه پوکي وای اداره کلم نامه اخلم دلته که پولیس یا ظلم وکي یا د زمو خاور له څوک بدمنی راوړي یو سړی مو راجا میر زمان ادارو غلا کوله کلم مخامخ وته ولاړ دی د یو سړی نمسترګه نسوځي عوام وسه ولاړ دی مجال شته چاره پلار چې هغه مخې ته ودرېږي مجال مشرم شته تاسو خپل مشر ته مشر نه دی ویلی تاسو ګیدړ یو چې کوم خلک ګیدړي هغه ټول عمر ګیدړي زمونږ په ځای کې پیګانې مینېګان دي قسم په خدای پی ټی آی مینېګان دي په ایمان چې اکثریت یې نشته څوک ته سپي په نظر هم نه ګوري हम खुद मुख्तार लोग हैं खुद मुख्तार हमारा अपना घर है हमारा अपना बाबा और दादा का वतन है हम किसी से भीख नहीं मांगते تاسو بیکار ای ملت تاسو بیکار ای تاسو ته خلق را پاسول دي پوهه شي خپل دشمنو پیژنئ دیر ته څوک بم راوړي دیر ته څوک دماکه راوړي کم خلک چې پوه سکینی پاسي ټول ما ته معلوم دي فلحال ته زما وطن ته خطر نشته او چې کله خطر شو زه به کلم نامخلم چې دا خطر دی خلکو راوړوا دا خلک تر سرکار نه غیر چا پیره تاویدو دا خلک ته په چونو کې سموسې او امرسي خوړي स्टाफ के किसी के पास है किसी के दम किसी में दम है तो साफ बताना चक दरे से लेकर कुमराट तक हमारे इलाके में कोई गैर ज़रूरी अफराद नहीं है कि वो हमारा अमन ख़राब करे कि वो हमारा इज़्ज़त ख़राब करे कि वो हमारा लोगों का बेइज्जती कराए नहीं मजाल नहीं है किसी में हमारा अपना पुलिस है दीर का और सब हमारे लिए काबिल कदर और काबिल एहतराम है अगर किसी ने हमारे इलाके के अमन खराबी की कोशिश की तो फिर हम एक को भी नहीं छोड़ेंगे अवाम निकालेगी अवाम ये सब हमारे साथ निकलेगा ये सब हमारे साथ ऐसे नहीं कि हम इसके साथ खड़े हो हम उसके साथ खड़े हैं जो हमारे अवाम और हमारे इलाके के मसाइल के साथ खड़े हम उसके साथ खड़े हैं हम हर किसी के साथ खड़े नहीं होते हैं भाई हमारा अपना सियासत है अपना हम खुद मुख्तार लोग हैं पोया नशवे بدیر کې مې افسر ناشته او پنجابي پکې ناشته مجال شته چې به اختیار کارو کې نشي کولای مشران مشتا علاقه مې پر امن دا چې کم سړی د بدمنۍ کوشش وکړو کلم بینو واخلم او دا دې لګیایو ذلی صدر راجا میر زمان لګیا دی په دې وخت کې ببر شیر لګیا دی ببر شیر په ګراوند لګیا دی ببر شیر قوم شانه بشانه ولاړ دی قوم شا څه چلو شو کې نشنه دی کافر خو نه دی کنه کافر خو نه دی مونږ ته د قامپاله سړي ضرورت دی مونږ ته د خلکو ضرورت دی په پی ټی آی کې دی دا په نیشنل کې دی دا په جمهوریت کې دی دا په غیر جمهوریت کې دی نه हमारे लिए वो बंदा काबिल कदर है जो हमारे मसाइल के साथ खड़ा है ओ बंदा हमारे लिए और इसी पार्टी से भी उसका खुदा ना कि उसका वो बदन पे सुर काफिर क्यों न हो सी फिर भी हम उसके साथ खड़े हो जासी चिक देखो उर्दू और जो उर्दू चिकड़ा तेरे कमरा के कहना वगैरह तक जो उर्दू रहा याद है कि سباله چې تر دوه منځ ته ورتلی شي خلي ولي آرمي مارمي خلي ولي زمونږ طرف ته امن دی او ځان له امن غواړئ مونږ خو د امن غواړو خو مونږ خو تاسو کنځئ
مو خو تاسو کنځئ مایوسه یم مایوسه یم قام مایوسه یم دنه دې کې زما څه زیاتې میاتې نشته دنیا د شعر څه دنیا د خان شو دین د ملا شو هی د خار رنګونه کوشي د خار رنګونه کالونه مالونه مرا چوي هو دی را چارجر خو کار نه کوي یاره لکه کوشه کنه چې ته هم چې کوشه کنه نو بس بیا کوزیګه کنه کوزیګه بیا نشته مقابله سړی مې نشته مقابله سړی مې نشته چې څه مقابله وکم د مقابله سره خپې خو دي توري دي خاله جوړه تل گاړو کې کار کاو ما ته معلومه در پر دلا سکار اخلي د وزیرستان نه سلام علیکم السلام د وزیرستان نه سلام علیکم السلام ګل خان مغیر ګل خان جون په ټول په دوسۍ کې ټول په بغیرتی کې د غلامۍ زندگی بکې د غلامۍ زندگی بکې اوچت سترګې زنده کوي اوچت سترګې زندگی بکوي وای د ځوانانو په دنیا دغه مقام وي د ځوانانو په دنیا دغه مقام وي یا شعر نه شعر د ننګیالو شعر نه شعر یا به اخرى که کاری یا به کامران شي دا اخیرانه بند خو دا ولنه راته نه معلومیږي او نو ته سوي ورګه ملت مې سوي نو ته سوي تا ته به مونږ د افغانستان نېشنلټي درکو مرا کوي نېشنلټي رور نېشنلټي میشنه زه خو تاسو نه نېشنلټي نه غواړم او نه ما تاسو ته ویل دي چې مال نېشنلټي راکړي چې پاکستان زما د خاورې وسایل خوړی شي ولې زه پاکستان نېشنلټي نشم استعمالولی زه دونه بې ننګه او بې وجدانه یم ښه د غین په سور دا پاسپورټ استعمالوم د دې پیغور د څوک نه راکوي چې تاسو پاسپورټ پاکستانی دی ولې چې پاکستانی پاسپورټ دی راسه ولې چې پاکستانی پاسپورټ دی راسه ولې زما د خاورې دا وسایل چې روان دي پنجاب ته دا خوري او دا بد حال ساز دی داسې معمولی چرګه کړه نه جواب بدله در کوم ما د ایران منډۍ څه کار دی سر ایران منډۍ خو نه یم زه آزاد پښتونستان رهبر یم د آزاد پښتونستان رهبر یم او شته چا مجال چې مقابله مې وکړي دنیا مې پیژني دنیا ګانه لګېدل د چپ شي ډېر رهبر شم خو ګډا ته بزم پورا وروي چې د سره د پاسه سر وي خلک بلد لیش چې پزمکای نظر وي لیش چې پزمکای نظر عباس بیگما سحر وی تناسم چپکلی کې اختر وی دا پوری خاندې د خپل